سلامونه ملګرو. نن د فخر افغان خان عبدالغفار خان چې په باچا خان رحمه الله باندې پیژندې شي دغه د مرګ نیټه ده شلمه جنوري. خان عبدالغفار خان د خدایي خدمتګارۍ د تحریک په وجه د قام پرستۍ د شعور او آگاهۍ د بیدارۍ او دغسې د نان وایلنټ موومنټ یا عدم تشدد د تحریک دپاره پیژندلی شي. د کتاب زما ژوند او جدوجهد په نوم باندې د خپله یو اټوبایوګرافي ده یا سوانح حیات دی دغه کتاب. نو د دې نه یوه واقعه په دې ورځ باندې ستاسو وړاندې ږدمه. دا به د ټولو نه بهتره چې باچا خان رحمه الله ته ټریبیوټ وړاندې کړی شي د هغه د برسۍ په مناسبت سره. هغه په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې په صفحه نمبر 172 باندې لیکلی دي چې زما پلار ته پیرنګیانو وی چې باچا خان صاحب یعنی ما دې منع کی زه خلق تعلیم ته شعور ته آگاهی ته زده کړو ته هڅومه، نو ما زه دې منع شم د دې کار نه، ځکه چې خلق نه غواړي. نو باچا خان صاحب ځان له څه کار کتلی دی چې خلکو ته تحریک ورکوي یا خلکو ته خلق را بلی زده کړو ته شعور ته آگاهی ته قام پرستۍ ته خدایي خدمتګارۍ ته خلق را بلی، نو د دې کار نه منع کا. نو پلار وی چې ما ته وی چې بچیا پیرنګیان ستا په دې کار باندې خفه کیږي ته دا کار مه کوه. نو باچا خان رحمه الله بیا لیکلی چې ما پلار ته وی چې ټیک ده نه به کوم، خو بیا به زه مونځ هم نه کوم. نو پلار مې راته وی چې بچیا مونځ خو نو فرض دی، مونځ خو په مسلمان باندې فرض دی، هغه به څنګه نه کوې، دغه انکار خو نشي کولی. نو باچا خان صاحب ورته وی چې څنګه دغه مونځ فرض دی دغسې علم هم فرض دی. که ته ما منع کې د علم نه، ته ما د دې خبرې نه منع کې چې زه خلک علم ته راوبلمه، پوهې ته راوبلمه، شعور ته رڼا ته راوبلمه، قام پر خدمتګارۍ ته د خلکو د انسانیت خدمت ته راوبلمه، ما د دې نه منع کې، نو ټیک ده زه به منع شم خو مونځ به هم نه کوم بیا، ځکه دا دواړه یو شان فرض کارونه دي. نو بیا لیکي چې پلار مې دا خبره چې واورېده نو ما ته ووی چې ته خپل کار خپل تحریک چې کوم دی نو دا جاری ساته، او بیا چرته انګریزانو که چرته ورته چا دغه وخت سرکار یا دغه وخت هغه خلک چې د تعلیم او د زده کړو د علم خلاف وو، نو که بیا چرته هغه ورته ګیله کړې وه، نو باچا خان صاحب لیکي چې زما پلار ورته همیشه دا ویلي چې څنګه هغه ستاسو په وینا باندې یا ستاسو د مفادو دپاره یا زما په وینا باندې هغه د خپل دین نه نشي تیرېدی یا د خپل فرضو نه نشي تیرېدی، د فرض کار نه نشي تیرېدی، لہذا دغه کار هغه نشي پرېښودی، دا هغه فرض ګڼي په ځان باندې، داسې فرض ګڼي لکه لمونځ یا مونځ چې دی یا څنګه چې نور فرایض دي یو مسلمان په طور باندې. لہذا باچا خان صاحب په دومره نامساعدو حالاتو کې د دومره مخالفتونو د دومره ټولنیز دباو لاندې دغه کار چې دی نو دا خپل هر قسم سیاسي تحریکي کار چې دی هغه یا تعلیمي کار چې دی هغه مخکې بوتو. باچا خان صاحب په 1910 یا 11 کې دلته په کوزدیر کې یو سکول جوړ کړی او دا ولنې ریکارډډ مدرسه وه، سکول یا آزاد سکولونه یا دغه چې کوم میشنري انداز کې کوم سکولونه جوړول، نو په خال کې سکول جوړ کړی او ویلی شي چې بیا د نواب په وینا باندې یا دغه وخت ځینې نورو خلکو نه غوښته یا هر چا چې نه غوښته هغه یو ځان له بیل تاریخ دی جداګانه بحث دی، خو دغلته سکول جوړ کړی او په خال کې په 1910 کې چې دلته سرکار حکومت پاکستان بیا په 1960 کې یا په 1960 کې په لومبي ځل باندې چېرته پرایمري او های سکول جوړ کړو. نو د دې نه د 1960 تاسو سوچ کوئ 50 کال وړاندې هغه دلته یو پرایویټلی دی په ذاتي او په شخصي کیپیسټي کې یا په تنظیمي کیپیسټي کې هغه دلته سکول آزاد سکول یا آزاد مدرسه جوړه کړې وه چې خلک زده کړو ته راوبلي. خو ظاهره خبره ده د هغه وخت چې کوم فیوډل سټرکچر و سیسټم و بیا کالونیل، نو د هغې بیا خپل مفادات وو، خلک د وسایلو په لوټلو کې په خلکو حکومت کول، نو د هغې خپل کالونیل او فیوډل سوچونه وو، نو بیا هغه سوځول او هغه نه خلک منع کول هغه بیا یو جدا بحث دی. خو دا د مونږ ته نن په دې نن ورځ باندې خامخا یادوي چې دې ښاغلي دې قام له انسانیت له څومره خدمتونه کړي دي، څومره د جیلونو ته تللی دی او د کم وخت نه یعنی د نن له 110 کاله وړاندې د فکرونه
داسې وو د قام دپاره چې د قام د پرمختګ دپاره دومره ستړی کولې چې په هغه وخت کې سکول جوړول، په هغه وخت کې خلکو پسې ګرځېدل، کور په کور کلي په کلي ګرځېدل، د بدو رسمونو رواجونو د خاتمې دپاره تحریک چلول او د اصلاح تحریک اصلاح افاغنا. او په داسې حالت کې چې ګیر چاپیره یا خو فیوډل نوابان او راجواړي وي یا داسې خلک چې هغه انګریزان یعنی د هغوی یو کالونیل غوندې دورې حکومت و. نو په دې ټولو معاملو کې د دې دوران کې ماته کال لازم نو زه به خپله خبره ټو کټ اټ شارټ چې باچا خان صاحب کار او زیار ته د دې نه ښه خراج تحسین مونږ نشو وړاندې کولی چې د هغه دغه واقعات یو بل څه شیر کړو. د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد خامخا وګورو. د ټول د وخت راکولو او اورېدو مننه.